د جماسک سړک د جوړونې چارې له کلونو وروسته پیل شوې. د یادې پروژې پرانیستې په مراسمو کې د مزار شریف ښاروال د دغه سړک جوړېدل د خلکو د اساسي اړتیاو د پوره کولو په موخه مهم بولي او د دغه سړک لګښت د مزار شریف ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي. 43 میلیون هزینه ریاضی است. سرک بالاخره دو طرفه جور شده که هر طرف ریاضی 7 متر و گلدان ریاضی 6 متر می باشند و جویچه ریاضی دو طرفه جویچه است که با قسم معیاری جور شده یک متر می باشند. ما دیگه شاهد افتتاح ریاضی هستید و با شما اطمینان میتیم که انشالله شما برای این سال که سال 1430 شاهد 43 پروژه افتتاح 43 پروژه می باشه. همدارنګه د ساختماني شرکت مدیر د دغه سړک د معیاري جوړېدو په اړه ډاډ ورکوي او وایي چې دوی به دغه سړک په اساسي او معیاري ډول قیر کړي. کوشش نهایی خود کردیم که چیز امکاناتی که در افغانستان بود از او استفاده کردیم، حتی از کشورهای همسایه به خاطر مواد و این چیزا استفاده کردیم. موادایی از کشورهای همسایه خود ما به دست خود آوردیم که کیفیت خوبتر باشه. دیگه ما کوشش بندگی خود کردیم و کوشش نهایی کردیم، حتی انجینر صاحبای از همسایه و کشورهای همسایه خواستیم به خاطر بهبود سرک. له بل خوا د دې سیمې اوسیدونکي د دغه سړک جوړول د ستاینې په ترڅ کې د یاد سړک پاخه کول د دوی لپاره یو حیاتي او مهم ارزښت بولي او ویل چې له کلونو وروسته د دغه سړک په جوړولو سره یې ارمانونه پوره شول. 22 سال میشد که این سرک اصلا کسی عبور کرده نمیتونست. در زمستان خو همه مردم بسیار به تکلیف بودن، از راههای بسیار شادکت دیگه میرفتن، از این سرک هیچ اصلا استفاده کرده نمیتونست. سرک اعمار شد، شما شاهدش هستین دیگه. این امروز افتتاحیه قیریزیش هسته، قیریزی ادامه داره. از بابت محیط زیست و پاککاری چیدش شکر الحمدلله بسیار مردم مشکلاتشان رفع شدن. د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ یوې پراختیایي پروژې پلي کړي چې په دغو پروژو کې د یاد سړک قیریزي هم شامله ده.